بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. محترمو، موږ افغان کډوال د تیرو 4 لسیزو څخه په ورور هیواد پاکستان کې میشت یو. پاکستان هیواد هر کال زموږ افغانانو ته خصوصا په هیواد کې دننه بورسونه اعلانوي او پر هغه بورسو باندې بیا زموږ افغان کوم لوستونکي چې وي د 12م ټولګي څخه فارغین وي، هغه بیا امتحان ورکوي. د هغه امتحان په نتیجه کې راځي دوی په پاکستان کې دننه په مختلفو پوهنتونونو کې چې په دا 4 صوبې دي په دوی کې زده کړه حاصلوي. خو موږ ته چون دلته موږ په پاکستان کې دننه یو، خو موږ افغان کډوالو ته دا اسانتیا نه ده راکړل سوې. په کور دننه افغانانو ته دا اسانتیا ورکړل سوې ده. 3 ورځې مخکې د HSF د ادارې د خوا څخه زه دعوت شوی وم اسلام آباد ته چې د پاکستان پلازمینه ده. هلته مختلف پروګرامونه وو چې زه د نوموړې ادارې د خوا څخه زموږ افغانان چې کوم لوستي افغانان دي چې هغه پر دغه بورسو باندې راغلي وو په اسلام آباد کې زده کړې حاصلولې، نو زه هغه پروګرام ته دعوت کړی وم چې د یو میلمه په حیث باندې بیا ما موجودګي درلودله یا مې شتون درلودی. نو په هغه کې موږ افغان لوستونکي یا محصلین هم وو، زه هم وم، خو د نوموړې ادارې مسؤلین هم وو. په دغه کې بیا یو د پاکستاني کوم پوهنتونونو یا یونیورسټیانو چې دي د هغو مسؤلین هم وو، خو یو مسؤل چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتون مشر وو، وصیف جمال صاحب نومېدی. ما چې کله خبرې وکړلې د خپلو محصلینو ته چې مقصد چې موږ باید زده کړه حاصل وکړو او د تعلیم پر ګټو او پر د خپل وطن پر مشکلات وغږېدلم، بیا وصیف جمال صاحب ما ته خصوصي دا خبره وکړله چې ظاهر پښتون تاسې خو ډېره ښه نقطو ته اشاره وکړله. زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې 600 افغان محصلین دي. دغه 600 افغان محصلین پاکستان دوی ته بورسونه ورکړي دي او دوی دلته په خیبر پښتونخوا کې استوګن دي، دلته د کور سره راورک دي، دلته د زده کړو په نامه باندې دلته راغلي دي. خو زه په ډېر خواشینۍ سره دا خبره تاسو ته یادوم چې ستاسې افغان محصلین چې راځي تر زده کړو یې ونه زده کړو ته ډېره ترجیح ورکړې ده. ما ورته وویل چې څنګه جمال صاحب، ول کله چې هر اگزام هر امتحان کلنی امتحان اخیستل کیږي یا د دوی هغه د سیمسټرو کې چې کوم امتحانونه اخیستل کیږي، زموږ په ټولو یونیورسټیانو کې چې کمې نمرې اخلي او مقصد وروسته پاتې وي هغه افغانان دي. ما ولې ویله ول د دوی تر زده کړو و نورو کارو ته ډېره ترجیح ورکړې ده. نو پر دې خبره باندې یقیني زه ډېر خواشینه شوم او دغه خبره بیا در راته وویله چې تاسې د یو پیغام په حیث باندې که چیرې د خپلو افغانانو پورې ورسوي. مال بالکل دا خبره خو زموږ د هر افغان ملي وجیبه جوړیږي. نو دغه ویډیو کلیپ مقصد مې هم دا دی چې ډېر په خواشینۍ سره باید ووایم چې په پاکستان کې ته چې کوم زموږ افغان محصلین راځي، زه دغه افغان محصلینو کورنۍ ته او دغه افغان محصلینو ته ستاسې د یو کشر ورور په حیث باندې دا پیغام درته پرېږدم یا دا پیغام درته وړاندې کوم چې د خدای په خاطر باندې اول چې دا کوم چې تاسې د پاکستان بورسو ته امتحان ورکوي یا که په واسطه راځي که بې واسطې راځي، اول خو داسې اشخاص باید ته چانس ورکړل شي چې هغه د دې جوګه وي، هغه دومره کوالټي په ځان کې ولري چې هغه راسي او د دغه زده کړو څخه یا د یونیورسټیانو څخه په ښو نمرو فارغه شي. دویمه خبره دا ده که بیا هم څوک راځي، درو شیانو ته باید تاسې ډېره توجه وکړئ. اول خپلې زده کړې ته، ما ته د یو کوم بچی نه
ته چې د هر ځای څخه پوه شولې دې بورس ته انتخاب شوی، ته د خپل کلي نماینده یې، ته د خپلې ولسوالۍ نماینده یې، ته د خپل ولایت نماینده یې، بیا د ټول ملت د ټول ملک نماینده یې. ته دلته د یو استازي په توګه راځې. وایي سیال چې در سیال پاتې کېږي، بیا د بیا موږ په پښتو کې دا متل لرو، وایي غوږونو پزه باید پرې شي. ته باید د ځان سره دا سوچ وکړې چې ما ته ټول کلی ګوري، ما ته ټوله ولسوالي ګوري، ما ته ټول ولایت ګوري، ما ته ټول ملت ګوري. ته چې راځې در دې چې هغه خبرې هغه الفاظ ما پر خوله نه راځي چې فرضاً ما او تا شوګانو ته ورځو یا نایټ کلبو ته ورځو یا فرضاً ما او تا د هندي سریالو سټایلونه کوو یا فرضاً د ترکي سټایلو چمونه کوو. په کار دا ده چې ما او تا باید خپلې زده کړې ته پاملرنه وکړو، خپل کلتور ته پاملرنه وکړو او خپل د دین په چوکاټ کې د خپل دین په رڼا کې باید ما او تا پر ځان باندې تطبیق کړو او حرکت وکړو. نو په کار دا ده چې زه ټولو هغه والدینو ته، هغو محصلینو ته دا ریکویسټ کوم، دا غوښتنه ځینې کوم چې د خدای په خاطر باندې تاسو د افغان ملت استازي یاست، دلته چې راځئ داسې کار مه کوئ چې د یو پوهنتون مسؤل دا خبره په تکرار ما او تا ته په غونډه کې ما مخاطب کوي، ما ته وایي چې پښتون صاحب ستاسې افغانان چې دې زده کړو دپاره نه راځي، دوی دونه توجه زده کړو ته نه کوي لکه لسرۍ ته. نو بیا هم زه درته وایم چې هر څوک راځي، که مخکې راغلي یاست که وروسته راځئ، د خپلو زده کړو ته، خپل کلتور ته او د دین په چوکاټ کې پوه شولې باید تاسې توجه وکړئ او تاسې پر دغه لار باندې حرکت وکړئ. زه ته یو مور لرو، یو پلار لرو، د یو چا اولاد یو. ما او تا باید، زما او ستا میندې هم باید داسې شانتې شي لکه زرغونه انا او نازو انا. نازو انا او زرغونې انا د وطن د ملت څنګه بچي وژغول، څنګه بچي وړاندې کړل. نو ما او تا هم باید دا سوچ وکړو چې زه 4 کاله یا 5 کاله دلته په پاکستان هېواد کې ما ته دونه زمینه سازي کړې ده، ما ته خرچه راکوي، ما ته خوراک، چوشاک، پوشاک، پوه شولې درس هر څه پرېږدي دا راکوي. نو باید ما او تا شپه او ورځ پر ځان یې وکړو، زده کړه حاصل کړو. د پاکستان ډاکټران، انجینران پوه شولې دا دي د نړۍ په سطح د سیمې د هېوادو په سطح باندې پوه شولې په اعلی درجه کې دي. نو ما او تا باید د هغو استادانو، د هغو ډاکټرانو، د هغو انجینرانو سره چې په د مختلفو پوهنځیو کې موږ ته زده کړې حاصلو باید کار ځینې واخلو او زده کړې ځینې حاصل وکړو او دا خپل دردېدلي وطن او ملت ته پوه شولې ما او تا باید دغه جګه غاړه او جګې سترګې ولاړ شو، نه ټیټه غاړه او ټیټې سترګې ولاړ شو. مننه.